بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بس سهار شي ما ته خپل نیکه را په یاد شي، الله دې وبخي. نو داسې په پوله باندې به ناست و ښایسته، نو ما ته ډېر ښه یادېږي وله. زه به نیا ته ورغلم چې نیکه مې په پوله ناست دی، نو نیا به مې راته ما ته یادېږي هغه وخت د غریبۍ و، ډېر غریبانان وو. زه ډېر ماشوم وم، موږ ډېره غریبي تېره کړې ملګرو. حالات هر انسان باندې راځي قسم قسم. نو خپله نیا الله دې وبخي، الله زما نیکه هم وبخي. دا تیره به ورته وایي، دا سپینه تیره به ورته وایي. دا به یې زر زر سپینه کړله او په پلیټ کې به یې کټ کړه، بیا یې پاسه مالګه پرې واچوله، او بیا به یې د ډوډۍ یو سوړ نغن یخه ډوډۍ به وه په دسترخوان کې، د هغې نه به یو کنډک را کټ کو، دا یې پرې پلیټ کې را کېښو او ما ته به یې وویل چې ودرېږه بچیه. بیا چېرته په هغه کې په کنډول ورته وایي، کنډول تاسو پېژنئ، خاورو والا یو کنډول وي، دې کې به یې راته تروې واچولې، موږ ورته تروې وایو، څوک ورته شملې وایي. دا به یې غټ داسې ټری کې راته کېښلل. زه ماشوم به هم وم، خو دا شیونه زما لپاره به ډېر سخت و چې نیکه ته به مې رسول، خو ډېره مینه مې وه خپل نیکه سره. زما نیکه ما سره ډېره زیاته مینه وه. نو ورکوټی ورکوټی به ور روان وم، ور به مې راوړل. نو ده سره به لینده وه، زما نیکه سره به لینده وه، داسې په پوله باندې به ناست و لکه څنګه دا ونې درته ښکاري، دا د نارنجانو ونې دي، ډک دي نارنجو نه. نو د ده یو څو دانې ونې وې په دې پولې سر باندې، هغې کې به دغه مندتې وې، موږ ورته مندتې وایو، څوک ورته خرمانۍ وایي، الوچې وې، مندتې وې، او ما ته یادېږي یوه د مڼې ونه وه چې مڼې پکې کېدلې، غټې غټې مڼې و پکې کېدلې. بس دې ته به دی ناست و، د خرمانۍ او د الوچې به چې پخې شوې، نو هلته به ډېرې تیرې مرغۍ راتللې، دغه الوچې به یې خوړلې. نو ده سره به لینده وه، نو ده به دغه هغه ټایم کې هم ده به د مرغۍ نه ویشتلې وله، ډېر زیات رحمدله و. صرف وچ وچ ګزار به یې پرې کولو چې د مرغۍ دغه ونو نه لاړې شي. نو هغه الوچې پرېږدي چې پخې شي. زه به ده سره ناست وم. بس دی ډېر پاک انسان و، ډېر پاک، بېشکه په خدای قسم دی چې ډېر پاک انسان و. بس نسوار یې اچول، نسوار به یې اچول. ما ته یادېږي چې دغه نسوار یې را وویستل، نو دا مخ یې تاو کو، مخ یې تاو کو. نو ما ته خو پته نه وه، اوس راته پته لګېږي چې ده مخ به ولې ما نه تاو کړو. ده به ما نه هم حیا کوله چې نسوار به یې اچول، یقین به راځي، ما نه به یې حیا کوله. نو ډېر راته یادېږي، ډېر زیات راته یادېږي کله کله باره. نو د یو څو ورځې مخکې زما ماما ډېر سخت په بېرحمۍ سره کومو ظالمانو قتل کو. نو همغه ټایم دی چې راووځم، سهار راووځم کور نه، کور والا رانه پوښتنې کوي چې چېرته وې چېرته وې که نه، پرې چې کور والا هم یېرېږي را باندې زه چېرته وځم، خطر څه پتر مسافرۍ نه راغلی یم، سوالونه رانه کوي، خو ځان بس ترېنه ګونګ واچوم یا کوڼ واچوم، ورته وایم یا پلانکي ملګري سره وم یا پلانکي ملګري سره وم، دروغ و رښتیا ورته ووایم، ځان خلاص کړم. قسم دی چې هره ورځ راشم، بس دې پولې باندې ناست وم دلته، بس خپل زاړه را یادونه را تازه کوم، او بس لږ څه خپل تکلیفونه لرم. دلته اوبه ځي په دې ولی کې، نه پوهېږم نن وچې دي، او بس دې سره ناست وم، سکون را کوي ډېر زیات. بس خپې مو ته خلاصې کړم، اوبو کې کېدم دلته په دې پوله باندې، نو ډېر سکون ګورم، ټولې خبرې د اوبو سره کوم لګیا وم. نو ښه تجربه اخلم، خپلو خبرو سره تجربه اخلم. نو ماما خبره مې وکړه چې ډېر بېرحمۍ سره یې وژلی و. نو دا زه صرف په دې ویډیو کې وایم چې ما نن سهار
هغه نن سهار د مونځ ټایم کې هغه ما ولیدلو خوب کې نو ډېر ښکلی مې ولیدلو ماشاءالله هغه الله دې هغه دنیا همدا شانتې ښکلی کړي څنګه چې ښکلی ما خوب کې ولیدلو نو صرف دومره راته وایي چې کوم اوبو کې چې تخپې کېږدې ډېرې مزې کوي قسم درته کوم دلته راځم هره ورځ دا ټایم راځم دلته اوبو کې زما خپې یخې وي وایي هغه اوبه ډېرې ښکلې دي او ته چې ورسره کیسې کوې زه ستا کیسې اورم زه ورته خندېدلم بس داسې خوب مې ولیدلو ډېر ښکلی مې خوب کې ولید ډېر ښکلی ښه وخت چې کله انسان در سره تیر کړي او یا ښه انسان د خپل خاندان نه رخصت شي بیا انسان فیډ اپ وي هر څه نه زړه تور وي کوشش کوئ ملګرو همیشه ښه وخت تیر کړئ هر ځای کې چاته غم پرې نه دی چاته درد پرې نه دی چې هغه غم سره همیشه هغه خلک سوځي یا د یار سوځي یا د دوست سوځي او چېرته سپک پاتې نه شئ سپک وخت چېرته مه تېروئ یو ځای کې سپک پاتې شئ تاسو به څه هومره هم ښه خلک وئ خو یو ځای کې چې سپک یادېږئ او هغه خبرې چې بیا تاسو ته در رسي نو انسان ډېر سخت دردېږي دې سره کوشش کوئ هر ځای کې په مینه محبت واوسېږئ چېرته چې ستاسو وس نه کېږي چې چاته مینه محبت ورکئ هغه ځای ته مه ځئ نو ما نه خفه نه شئ دا ځای بس ناست وم هر سهار دلته راشم خوند راکوي ډېر زیات آرام سره ناست وم ډېر د سکون ځای دی رب تعالی مو سلامت لره زما را پیج ملګرو او دومره درته وایم دا مه هېروئ چې موږ او تاسو مسلمانان یو کافر چې کافر دی یو بل ته په عزت سره دی نو رب ته وګورئ یو بل ته د عزت په سترګه ګورئ خدای ته وګورئ یو بل سره ډېره زیاته مینه وکړئ غلط عملونو نه مه نه واخلئ پرېږدئ غلط عملونه دا زموږ او تاسو د بربادۍ سبب دی ښه کارونه ډېر په اسانه کېږي ښو کارونو ته تابعدار شئ ملګرو دومره به وایم او د بل انسان د بل مسلمان رور ډېر زیات احترام کوئ او بخئ یو بل بخئ چا بد وکړل بس ووایه یاره معاف کړی مې د نور به ګیلې ته نه کو بس ربه ما معاف کو خدایه ما معاف کو خدای انسان ته ډېر زیات سکون میلاویږي بیا زما خبرې در باندې بدې نه شي رب تعالی مو سلامت لره خوشحاله و آباده اوسئ د الله په امان